سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. په دې هیله یو چې روغ جوړ صحتمند بوئ. مرګ په څو دی د نصرت ارمان پولیسي ناول. د دې ناول درېیمه برخه درته نن نشروو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. نو پیل یې له دې ځینه کوو. هر کار مو د دغه رئیس په خوښه کاوه چې اوس تا وویشته او د هغه رئیس موږ نه پیژنو. ما ور چغه کړه. پرونی ځان مرګی د قمندانۍ مخې ته چا رسولی و. یو بل ته په کتو شو. پوه شوم چې هڅه کوي د درواغو ځواب جوړ کړي. له کوټې مې د هغوی مړ ملګری راکش او د څنور له جسد سره یو ځای واچول. ورته ومې ویل که رښتیا مو ونه ویل دوی سره مو یو ځای کومه. دا ځل قاسم ور بړچ وهل. پرونی ځان مرګی چا رسولی و. تورمخې په مړو کې یو ته په سر سره اشاره وکړه. هغه دوه وړي وو. دویم کس یې څنګ ته ناست ملګری وښوده. له دې خبرې سره ما په هغه کس ور ټوپ کړه. څو سوکه مې وواهه. له هادي مو څنګه ژوند واخیسته؟ هغه پیسې چا ورکړې وې؟ هغه مو له کومه ځایه پیژانده؟ قاسم کش کړم. ارامه شه، ارامه. او داسې یې پوه کړم چې ما خپل کار ته پرېږده. زه راشاته شوم. د هغه کس له پوزې وینه روانه وه. په غوسه یې راته کتل. قاسم تومانچه په سر ور کېښوده. ویې ویل هغه ځانمرګی مو له کومه کړی و؟ پوزه یې کش کړه. نه یم خبر. ما پرې ورچغه کړه. خبر یې، انکار مه کوه، ګنې ولم دی. قاسم بیا را مخ کړ چې غلی شم. ویې ویل مخکې مو څومره ځانمرګي هدف ته رسولي؟ ما چې وهلی و هماغه وویل تر اوسه مو 3 ځانمرګي رسولي. قاسم دا ځل هغه بل ته مخ کړ. او تا؟ هغه بیا رېږدېدو ونیو. صاحب ما بد کړي، زه توبه وباسم. ټول کارونه د رئیس وو. موږ نور په هیڅ نه یو خبر چې ځانمرګي له کوم ځایه راتلل، چا راوستل، چا راضي کول او چا پیسې ورکولې. موږ یوازې د رئیس په امر سیمې ته رسول. نور له هیڅ هم نه یو خبر. له ګریوان مې راونیو. دا د زیتونو کاروبار د چا دی؟ دا هم د رئیس دی. یو بل کس ور سره شریک دی خو زه یې نه پیژنم. قاسم را مخ کړ. دا حرامونی دروغ وایي. ته یې سزا ورکړه. تومانچه مې ورته ونیوله. دواړه لړزي ونیول. په سترګو کې یې زارۍ وي. ګوته مې ماشې ته نه ورتله. قاسم پوی او غوسه شو. تا غوښتل د ورور غچ دې واخلې. څه شي ته ورګورې؟ ژر یې کیسه ختمه کړه. ورور مې بیا سترګو ته ودرېده. نور مړي زخمیان چغې. دوی حق نه لاره چې ژوندي پاتې شوي وای او ما حق لاره چې ژوند یې ختم کړم. په دواړو مې پوره شاجور تش کړ. زړه مې درزېده او تیزه تیزه ساه مې اخیسته. سترګې مې جال جال شوي وي. کېناستم. هیڅ مې باور نه کېده چې دا کار دې ما کړی وي. یوازې څو ورځې مخکې داسې څوک نه وم. ما د چا د وژلو خیال هم نشوای کولی. خو تیر ژوند راته شیبه شیبه مخ ته ولاړ و. ګډو وډو فکرونو کې ورک وم چې قاسم په اوږو لاس را کېښود. شپه مې له قاسم سره وکړه. د ښار یوه تنګه کوڅه کې د جوړ شوي مارکیټ 4 منزل کې یې بلاک و. سهار مې چې سترګې خلاصې شوې لږه شیبه فکرونو کې ورک وم چې هغه له کوټې راووت. د سهار په خیر له ویلو وروسته یې راته وویل چې جامې مې تشناب کې درته راځوړند کړي دي. پاڅېدم. تشناب یې راوښوده. دې خوا لاړ شه. هنداره کې مې ځان ته پام شو. ما په 2 ورځو کې ډیر تغییر کړی و. ګیره مې هلته ایښې ماشین باندې کمه کړه. حمام مې وکړ. د هغه جامې پر ما جوړې وي لکه همدا ماته چې ګنډل شوي وي. کله چې له تشناب نه راووتم پر میز یې خواړه ایښي وو. وی ویل سهارنۍ به وخورو. ما له کېناستو سره ترې وپوښتل بیګا هلته څنګه راغلی؟ له چایو نه یې غوړپ وکړه. تا هیر کړل چې زما دنده څه ده؟ بیا یې وخندل. تا ته به معجزه ښکاره شوي وي. ومې ویل له معجزې کمه نه وه. په زړه مې خوړلې وه چې نور به د ژوند مخ ونه ګورم. سترګې یې سترګو کې راواچولې. وی ویل له دې هم سخت حالات سره مخ کېدای شي. دا خو یې شروع ده. بې حوصلې شوم. زما پوښتنه دې ځواب نه کړه. ته هلته څنګه راغلی؟ مسکای شو. نو ښه کار ونه شو چې زه راغلم. ومې ویل که ته نه وای راغلی اوس به په بله دنیا کې وم. خو زما فکر هم نه و چې ته به راشې. لږ غلی و. بیا یې وویل ډیر څه زموږ په فکر کې نه وي خو راځي او کیږي. کله چې تا راته وویل
تور پرونر د عاشقانو کوڅې ته ننوت. نو شکي شوم چې کیدای شي همالته کوم کور کې به وي. د عاشقانو کوڅې کې مې د یو ملګري کور و. له هغه سره مې اړیکه وکړه چې هلته کوم کور والا تور پرونر لري. ویل دلته خو د څو کورونو والا تور پرونر لري. نه پوهېږم چې تو کوم یادوي. پرون شپه مې هم له هماغه ملګري سره وه او بیګا هم له هغه سره د کور په دویم چت کې ناست وم. کوڅه مې د سترګو لاندې وه. داسې مې ګڼله چې ته به هم یو ځل د دې کوڅې لیدو ته راځې او د ورور د غچ اخیستنې جذبې رښتیا هم راوسته یې. کله چې کور ته واوښتې او لږه شیبه وروسته د کور مړ شوي ګروپونه بیرته روښانه شو، پوه شوم چې بې پلانه کار کې له ماتې سره مخ شوی یې. دروازه مې در وټکوله. دا چې وروسته څه وشول تا خپله ولیدل. د هغه حق جوړېدو چې مننه مې ترې کړې وای. کور ودان ډېر ښه وخت کې راورسېدي او زما ژوند دې وژغورو. د چایو ګیلاس یې په سر واړاوه. وی ویل نو ته په رښتیا د خپل ورور غچ اخیستل غواړې؟ ومې ویل بېشکه تا خو ولیدل چې د همدې لپاره مې ځان مرګ ته ورکړی و. وی ویل فکر کوي چې د 2 کسو په وژلو د غچ واخیسته؟ ومې ویل چا چې زما ورور د قمندانۍ مخې ته وړی و هغه مې وواژه. سیګرټ یې بل کړ. چا چې پیسې ورکړې وي هغه خو لا پاتې. چا چې ورسره خبرې کړي او دې کار ته یې راضي کړی و هغه خو لا معلوم هم نه دي. او رښتیا دا پوښتنه دې هم ونه کړه چې ما ولې بیګا 2 کسه ووژل او تا ته مې هم د 2 کسانو د وژلو اجازه درکړه. خبرو یې زه فکر کې کړم. هغه لږ غلی و. بیا یې وویل ستا د ورور او هاغو خلکو په وژلو کې چې یو ځای ورسره مړ شوي وو 1 کس 2 کسه او 10 کسه شریک نه دي. دا یوه لویه قوي ډله ده چې ځانمرګي هدفي وژنې، بمونه ایښودل، تښتونې، قاچاق او ویره خورولې تجارت دی. د رحم په نوم هیڅ نه پیژني، ځکه ورسره باید له رحم نه کار وانخیستل شي. او که ته رښتیا هم د ورور غچ اخیستل غواړې د یو شخص 2 او 10 کسانو په وژلو دا کار نشي تر څو چې هغه سوړه نه وي بنده شوي له کومې چې دا ټول راوځي. او یوازې د ورور بدل اخیستل دې نه دي، د هغو ټولو بدل اخیستل ستا مسؤلیت دی چې ورور دې له ځان سره ووژل. خبرې بیخي عجیبه وي. ما خو فکر کاوه چې هماغه تور پرونر کې ناست کسان زما د ورور او هلته نورو ټولو وژل شوو قاتلین دي او ما خو تېره شپه خپل غچ اخیستی و. له فکره راووتم نو دا سوړه به څنګه بنده و. سیګرټ یې مړ کړ. وی ویل زه یوازې همدومره پوهېدم چې درته مې وویل او د دې لپاره چې نور هم پوی او مخکې لاړ شو باید شریکه هڅه وکړو. پوی نه شوم چې له شریکې هڅې نه یې مطلب څه دی. ومې ویل زه باید دا ویره له ځانه وباسم چې حکومت به مې ونیسي. ځواب یې را نه کړ. زه هم چوپ شوم. ځان ته یې پیاله ډکه کړه. وی ویل تا ته به یې هم ډکه کړم. ومې ویل نه نیڅکم. هغه له کړکۍ د بهر په سیل شو. زه حق لرم چې تا خپل همکار ونیسم، خو زموږ له کارونو باید یوازې زه او ته خبر اوسو. ډاډ مې ورکړ چې ښه را ساتونکی یم. لاس یې را وغځاوه. وی ویل هیله ده چې ځان ښه همکار ثابت کړي. ما یې لاس زور کړ. پر ما باور به دې بې ځایه نه وي. ودرېده. اوس باید لاړ شم چې لږ کار لرم. زه دلته یوازې د ضرورت په وخت کې راځم. دا بلاک مې خپل دی او تا هم خپل ګڼم. بیا یې کیلي راکړه. ماښام سره ګورو. هغه لاړه. زه د اپارتمان په سیل شوم. 2 خونې، پخلنځی، وړوکی دهلیز، کوچونه، میز، چوکۍ او ټولې اسانتیاوې پکې برابرې وي. ما له کړکۍ بهر ننداره هم کولی شوه. د قاسم عمر به له 40 اوښتی و. ږیره یې خریله، برېت یې پریښي و. ګڼې وریځې یې وې. د سر واړه ویښته یې تور او سپین و. په وجود له ما ښه او رنګ یې هم تازه و. بېشکه چې یو ښه مامور و. زه خو یو کوڅه ډبی انسان وم. یوازې په هغه څه پوهېدم چې د پردې مخې ته ښکارېدل، خو هر څه د پردې له شانه د پردې مخې ته راځي. اوس نو دا ځورېدنه نه وه پاتې چې له کوم ځایه پیل وشي. پیل خو شوی و
او زه د مرګ له خولې نه هم راخلاص شوی وم. 2 کسه مې هم ویشتي وو. هغه وخت چې زه چوکۍ پورې تړل شوی وم دا پیل راته ډیر بې خونده او ناکامه ښکارېده. خو اوس چې د قاسم بلاک کې وم داسې مې ګڼله چې ډیر ښه پیل شوی او پای به یې هم ضروري ښه وي. ما ځان ته پیاله ډکه کړه او له کړکۍ د بهر په سیل شوم. د موټرو او انسانانو رش جوړ و. همداسې رش کې پرون زما ورور او که اوس د کوم بل چا ورور هماغسې وکړي قاسم پوی کړی وم چې زموږ جنگ د وطن له دښمن سره دی او که په دې لاره کې مرګ راشي نو خدای جل جلاله ته به په جیګو سترګو روان یو. د پیالې له تشولو وروسته مې خپل کور ته د تګ اراده وکړه. له ښه بخته کور ته په لاره هېڅ بلدي سره مخ نه شوم. د پیسو بکس کې مې 2 جوړه جامې کېښودې. د مور د لاس یوازینۍ نښه مې راواخیسته چې یو خراب شوی لاسي ساعت و او بیرته د قاسم بلاک ته روان شوم. ځکه دلته نور ما ته وخت تیرول سخت و. هر څه مې ورور او مور یادوله. 2 بجې وې چې قاسم راغی. له ستړي مشي سره یې وویل څومره خلک خبر دی چې ستا ورور ځان مرګی کړی او وی ویل څومره خلک خبر دی چې ستا ورور ځان مرګی کړی. هغه مې سترګو ته راته کتل. ځواب مې ورکړ یوازې زه او ته خبر یو او له دې خو هیڅوک خبر نه دی چې هغه له محبس نه کله خلاص شوی. په چوکۍ کېناسته. یو پښه یې پر بله واړوله. هغه په څه شي باندې شوی و. د هادي په کار وشرمېدم. سترګې مې بلې خوا کړې. غلا کې یې نیولی و. په فکر کې شو. ما یې بلې پوښتنې ته انتظار وایسته. وی ویل ته څه وایې چې بېګا به زموږ له راتلو وروسته په هغه کور کې څه شوي وي؟ پوښتنه یې جالبه وه. ورته مې وویل د وژل شوو کسانو ژوندي ملګري به حیران شوي وي او پوهېدلي به وي چې هغه نیول شوی کس یعنې زه یو چالاکه دښمن دی. وی ویل یعنې زما په اړه به یې فکر ته څه ورنشي؟ پوه شوم چې د قاسم مطلب دی هغه خلک داسې ړانده او جاهله مه ګڼه. ضرور په دې پوهیږي چې یو تړل شوی کس په هیڅ حالت کې 6 کسه نشي وژلی پرته له دې چې یو بل درېیمګړی صحنې ته نه وي راننوتی. همدا شیبه د قاسم تلیفون ته زنګ راغی. جګ شو. له کوم چا سره په خبرو شو. بیا راغی. بعد یو چیرته لاړ شو. چیرته؟ کله چې ورسېدې پوی بشي. زه په چوپه خوله هغه پسې له اپارتمانه ووتم. د زینو په پای کې یې رامخ کړ. ستا موټر زده دی؟ ومې ویل زده مې دی خو ډېر وخت مې نه دی چلولی. ساعت ته یې وکتل. اول به غرمنۍ وکړه. دویمه کوڅې ته تاو شو. هلته چایخانې او هوټلونه وو. یو هادي هوټل ته ننوتو. غنم رنګ غټ سترګې شاګرد یې له قاسم سره مخکې پیژندل. زه یې هم ور وپېژندم. دا مې ملګری کامران دی. شاید له نن وروسته د ګاګ جوړ شي. شاګرد ورته مسکی شو. هر کله راشي. زه دې ته حیران وم چې قاسم ولې هغه ته زما خپل نوم ونه ښوده. کله چې شاګرد لاړو او موږ کېناستو نو ما ترې همدا پوښتنه وکړه. په میز را تکیه شو. ته نور باید په همدې نوم خلکو ته ځان ور وپېژنې. ډوډۍ ژر راغله. قاسم مړۍ خولې ته کړه. ملګري مې خبر راکړ چې بیګاني کور ته یو ساعت مخکې یو بل تور پرونر راغلی. هغه د امنیې قماندان د ترورزي کور دی. حیران شوم. د امنیې قماندان ترورزي کور دی؟ کاغذي دستمال یې په بریتو تیر کړ. هو. ومې ویل زما خو هیڅ باور نشي. مسکی شو. په ډیرو شیانو زموږ باور نشي خو روان دي. ومې ویل اوس څه کوو؟ وی ویل انتظار باسو چې له کور نه راووځي. ملګری مې خبروي نو تعقیبوي یې. هو دا لوبه بل رقم نه ختمیږي. اوس طرف معلوم شوی خو موږ سره موټر نشته. وی خندل. ما یې غم خوړلی. موږ انتظار د چایو په څښلو لنډاوو. تلیفون یې هم راته اخیستی و. ویلې شمېره مې پکې ثبت ده. د اړتیا په وخت کې به سره اړیکه نیسو. خو پوه یې کړم چې زموږ تلیفوني خبرې هم خوندي نه دي. انتظار ختم شو. قاسم ته زنګ راغی. جګ شو. ناست اوسه. ژر راځم. درنو اوریدونکو درېیمه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله په امان.